د روزګان د اطلاعات کلتور ریاست د ځوانانو چارو امریت له لوري په ترینکوټ ولایتي روغتون کې د وینې ورکولو یو ورځنی کمپاین پیل سو. د ځوانانو چارو امریت مسولین وایي د کمپاین د پیل په لومړي پړاو کې د وینې بانک ته 15,000 سیسي وینه راټوله کړې او تمه ده چې د ورځې تر پایه به دغه اندازه نور هم زیاته سي. دوی زیاتوي چې د دغه کمپاین موخه په ټولنیزو چارو کې د ځوانانو ونډه اخیستل او له بېوزلو او اړمنو ناروغانو سره مرسته کول دي. نن د وینې ورکولو کمپاین شروع کړی و. دا د دې لپاره د وینې ورکولو کمپاین چې دغه انسان ناروغ انسان ژوند وژغوري چې بیړنۍ وینې ته اړتیا لري، ځکه د وینې ورکول ښه نعمت دی تر څو د یو انسان ژوند هر وخت انشاءالله موږ دغه د وینې کمپاین به کوو او هدف مو دا دی تر څو هغه داسې ډېر مریضان ستا وینې ته اړتیا لري، اشد ضرورت لري، تر څو د هغو سره د وینې مرسته وشي. په ورته مهال یو شمېر هغه ځوانان چې د وینې ورکولو په دغه کمپاین کې ګډون کړی وایي خوښ دي چې د خپل تن وینه خلکو ته د مرستې په ډول ورکوي. دوی وایي چمتو دي چې راتلونکي کې هم دغه ډول د وینې ورکولو کمپاینونو کې ګډون وکړي او پر نورو ځوانانو هم غږ کوي چې په اجتماعي پروګرامونو کې د دوی سره په ګډه همکاري وکړي. په ولایتي روغتون کې د وینې کمبود احساسېدی، نو زموږ سره دا احساس پیدا شو موږ ټولو ځوانانو غږ وکړئ چې نن ورځ باید هغه ځوانان چې وینه ورکوي د ولایتي روغتون ته راسي. نو الحمدلله لسګونه ځوانان راله، فعاله ځوانان راله، ډېره وینه مو هدیه کړله ولایتي روغتون ته او ډېر ښه احساس کوو ځکه دا وینه چې یو مسلمان ته څوک ورکړي دا د یو مسلمان ژوند ژغورل دي. ستاسو دپاره دا یو مسؤلیت دی، هم دیني هم اسلامي هم بشري، چې د یو مسلمان سره همکاري وکړو. هغه کولو په وینه باندې، په د جیب په کومک باندې، په بره همکاري باندې. شپه راله د ګیزو څخه خلک راوستلي وو، مریضان وه چې هغه وینه نه پیدا کېدل، بیخي ورسره لاس و ګریوان وه. نو هغه داسې دی چې بیا په دا بانک کې کښېږدي، هر مسلمان یې ذخیره کړي. داسې یو د اطراف څخه خلک راځي چې د هغه ورته اشد ضرورت وي، بیا هغه همکاري ورسره وکړي، هغه وینه رایګان یا مفته ورکړي. د ترینکوټ ولایتي روغتون د وینې بانک مسولین وایي د وینې ورکولو ورته کمپاینونو ته ډېره اړتیا ده او له ځوانانو غواړي چې د ناروغانو د ژوند ژغورلو او مرستې په موخه په راتلونکي کې هم دغه ډول کمپاینونه ترسره کړي. د وینې بانک مسولین زیاتوي روغ کسان کولی سي د خپلې روغتیا د ساتنې لپاره په هرو 3 میاشتو کې وینه ورکړي او له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. کس وینه کښلي هغه بیا وینه ونه کاږي، وینه یې ډېرېږي. په اسلام موږ پولیسیاتیمیا ورته وایي، یعنې د وینې زیاتوالی. هغه بیا یو څه تشویشات لري، یا سر درد لري، یا ګنسیت لري، دواوې کوي خو دواوې پیدا نه ورته کوي تر څو چې وینه ونه کاږي. د ولایتي روزګان پر ځوانانو غږ دی چې هر 3 میاشتې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راسي. دلته زموږ سره تلاسیمیا مریضان دي، انیمیا مریضان دي، په اصطلاح نور ولادي مریضان دي. د روزګان د ځوانانو چارو امریت مسولین وایي هڅه به وکړي چې په راتلونکي کې هم د وینې ورکولو ورته کمپاینونه د ژوند ژغورنې او له اړمنو ناروغانو سره د مرستې په موخه ترسره کړي. دوی زیاتوي د وینې ورکولو فرهنګ ته وده ورکول کولی سي د ډېرو ناروغانو د ژوند په ژغورلو کې مهم رول ولري.